شاه صاحب یو خبر وکړه او دا به زه ځکه تاسو سره شریکه کړم چې دا په ما ډېره ښه ولګېده او هغه دا چې شاه صاحب وړوکی نوم نه دی لوی نوم دی او د دې په 3 بجې باندې بل تر تګ و او زه صرف په 3 بجې راورسېدم ما ته وویل چې نه خیر دی که ته یو لس شل منټه ریلیکس کېږي ریلیکس شه وروسته به پروګرام وکړو چې څو ستا پروګرام نه وي شاید پورې به زه نه ځم او دا د دې هغه عظمت ورته زه ویم چې هغه دی ماشاءالله دې دومره وخت ماله راکړو نو ډېره مننه دا ستاسو کامیابي خو په خپل ځای چې دا ویډیو خلک وګوري او خلک یې خوښه کړي زما لپاره به دا د خوشحالۍ یوه غټه خبرې سر اخري کوششونو طرف ته راځم یوټیوب باندې درته خلک کمنټس کوي که نه او کمنټ ماشاءالله ګورئ ډېر ښه به درته فیل کېږي خو هغه خبره به بیا وکړم چې خلک درته بګي میوټ کړي شاه صاحب نیکسټ واټ یو هلک خو ما څه کړ چې زما په دې پاور میسیجرو زه راغلم داسې کمنټس کتل نو هغې کې لیکلي چې ګوره هلکه زر زر اپلوډ کړي د چینل سبسکرپشن ختمومه کړل دغه کمنټس ما هم کتلي دغه ما ډېر انجوی کوم کړی د خلکو څومره مینه ده که نه بیا هغه ته ما ډېر پازیټیو لیکم چې د الله په خیر کړي که نه اصل کې د دې وجه دی چې بیا چونکې خلک کاپي کوي او ډېر پرابلم وي که نه نو بله سیزونه لکه خیال ساتو چونکې د ما چینل هم بیخي نه وی صحیح نو هغه که ټایم ټیکینګ مرحله او بهرحال اوس به سموث شي هر څه به ټیکینګ سر ډېر خلک دا ګیله کوي که نه چې یاره کار نشته یا کار خلک خوښوي نه یا خلک کار ګوري نه خو لکه زه چې ستاسو دا خبرو کوم وکړم چې دومره کمنټس کړو چې دا فاټ زر زر اپلوډ کوو نو چینل درنه سبسکرایب کوم که نه نو دې مطلب خو دا چې خلک اوس هم معیاري کار خوښوي نو په دې حواله مې تاسو ته وویل د خلکو دا خبر بیا غلطه نه ده چې یاره کار څوک نه خوښوي کار څوک ګوري نه نه چې کار خو ګوره چې اوس هغه ډرامه نشته دی چې هغه تاسو به سچویشن تاسو ساتئ چې ډرامه کې یو لوی سچویشن روان دی یو کهاني چې کوم وایي که نه خو کهانۍ کې دننه چې کوم واړه واړه سینز دي هغې کې دننه ایونټس کریټ کړي دي که نه لکه اوس تاسو یو کرکټر یې که نه مثال او د علاقې یو بدماش یي نو ضروري ده چې هغه بدماش به ټول عمر داسې خرخ په به ناست کړي او بس کلاشینکوف به یې لاس کړي او خلک بولي نه هغه به خاندي هغه په ژوند کې به خوشحالۍ وي که نه زه اکثر له خلکو ته دا یم چې یو بدماش وي خپلو بچو دپاره خو هیرو دی که نه د خپلې ښځې دپاره هغه د سر تاج دی ولې چې هغه ټول هر څه هغې دپاره کوي که نه نو تاسو د هغه د لایف دا مختلف پهلو ولې نه ښایي لکه بجای د یو پهلو کې نښتي چې بس هغه ټیم زمری د برېتونو نیولې دی او را روان دی یا یو هیرو موږ ښایو نو هغه ټیم ښه دا طاقتور دی به هیرو ته کله شکست هم کیدی شي که نه لکه دې کې موږ جهانګیر صاحب خو نو موږ د هغه مختلف اړخونه به ښایو وړاندې به تاسو ګورئ یا د ارباز صاحب مختلف اړخونه به موږ ښایو که نه نو که دغه یو وي دې سره یو خبره بله زما ذهن ته راغله سر چې تاسو ډرامه خو لا موږ مخې ته نه ده کتلې خو چې کوم پارټس راغلي پای کې موږ کتلي چې لکه دا هیروګانو تاسو کومه خبره وکړه چې عمر له دغه یو سټایل که نه په هغې باندې داسې ښکاري چې لږ تنقید ټایپ کې شوی دی که نه نو په دې حواله خو چېرته ملګرو سره رابطه نه ده کړې چې یاره دا هلکه ته ګپ کې چې یاره دا دې ګوره چې زه خو ولی یم که یا داسې شوي دي یاره داسې خو خیر څه نه دي شوي زموږ ملګري چې کوم دلته کې کار کوي خاص کر د پښتو فلم انډسټري کې یا ډرامه کې ماشاءالله ټول ملګري هم دي او د هغوی ښکلې سټیمنا هم ده او تنقید برداشت کړو والا خلک دي لکه امید دی چې هغوی به اپریشیټ کړي چې یاره ما څه یو خاص کس نه یې ټارګېټ کړی لکه ما خو یو اوورال پکچر خولی دی که نه نو ما خیال نه راځي چې داسې څه مسله به انشاءالله وي کتونکو ته به څه وایي چې نن نه پس په فاټ چې دی دا د 10 منټ نه 20 منټه زموږ په فرمایش باندې خېجوئ که نه خېجوئ نو انشاءالله کوشش به کوو ولې نه ځي او د دې یو جهان مننه چې هغوی زموږ دا ډرامه وخوښه کړه انشاءالله وړاندې موږ په دې چینل نور مختلف څیزونه به د دوی مخې ته راځي نورې ښې ښې ډرامې تاسو یو جهان مننه چې تاسو ټایم ویستو راغئ ما سره خبرو اترو لپاره ډېره مننه سر تھینک یو سو مچ قدرمنو کتونکو سید منتظم شاه صاحب تاسو واورېدو او زه ډېر باوري یم چې د دې دا خبرې دا خوږې خوږې خبرې دا به ستاسو خوښې شوي او دا هم تمه لرم چې د دې چینل ته به ځئ دغه ډرامه به هم ګورئ او چې نور کوم نوي د دې کوم پروجیکټس راځي هغه به هم ګورئ هغه به هم خوښوئ انشاءالله تعالی تر بله پروګرام به درنه اجازت غواړم د هغې پورې چې چېرته مې ښاد آباد راته اوسئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان